لا نبي بعده ولا رسول بعده وخاتم النبيين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم قوما يتبعون متشابهات القرآن فاحذروهم وفي رواية فلا تجالسوا معهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما در الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين ننا مسألة علامات المنافق والخوارج چې قرآن کریم په اصطلاحاتو کې او په احادیثو کې او د مفسرینو په حوالجاتو کې د هغې زمانې د منافقانو خاصیتونه او نښې او دارنګې د خوارجو چند صفات او نښې هغه بیانېږي. نو بیا به موږ او تاسې هغه نښې ګورو چې په هر چا کې وي دا به د هغې خوارجو د جماعت نه وي. اگر که دیم ځان ته خارجي نه وایي عام علما هم ورنه چپ پاتې کېږي د څه مقصد په بنا او چې دغه نښې د زړو خوارجو ورکې وي دا به خارجي وي او د خوارجو هغه تعذیباتو متعلق چې کوم احادیث وارد دي هغه به په دوی چسپانېږي. اصل مسله دا ده چې د الہ العالمین عادت په دې باندې جاری شوی دی. الہ عجیب ذات دی. که کوم شی څلور پیدا کړي دي نو هغې کې به یو ممتاز کړي او که کوم شی درې پیدا کړي دي نو هغې کې بیا یو په خباثت کې ممتاز کړي. داسې یو عادت یې جاری شوی. الہ العالمین ټولو فرشتگانو کې څلور فرشتگان ممتاز کړل: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. هغې کې به امتیاز د جبرائیل علیہ السلام شته دی. الہ العالمین څلور کتب مشهوره نازل کړل: تورات، انجیل، زبور او قرآن. او په هغې کې بیا د قرآن کریم امتیاز شته دی. الہ العالمین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته څلور یاران خلفای راشدین هغه ممتاز کړل په تمامو صحابه کرامو کې او په هغې کې د صدیق اکبر صاحب امتیاز شته دی. الہ العالمین امت متفق په څلورو مذهبونو باندې که دا په دې کې فایده عظیمه وه. نور مذاهب ختم شو، د دې مقلدین پاتې شو. په څلورو مذهبونو کې بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب امتیاز شته دی. څلور طرق په امت کې چې کوم نه مشهور شول: قادریه، چشتیه، سروردیه، نقشبندیه. او په نفاذ د شریعت او په ارشاد کې د قادری صاحبانو امتیاز شته دی. اگر که په تکوین کې د نقشبندی حضرات امتیاز شته په ارشاد کې، او په تکویناتو کې چې کوم دی د قادریانو امتیاز شته دی. فن د تکوین کې، استجابت الدعا کې او رقیه د شفا د امراضو کې په دې کې قادری صاحبان مشهور دي. او په ارشاد کې او په نفاذ د شریعت کې قاضي نقشبندی حضرات مشهور دي.
او اکثر دعاګانې چې قبليږي دا د قدري حضرات دي. بهرحال خو مقصد مې دا چې څلور شی پیدا کړي نو یو ته پکې امتیاز ورکړي وي. مثلا که کعبه مبارکه د څلور ګوټونه لري او یو ګوټ هغه پکې امتیاز لري، چار طواف کې نو په طواف تاویدو کې باغ خولې یا بلا سورړي یا بوت استلام کې سم امتیاز هغه ته ورکړي وي. څلور جهاتونه الٰه پیدا کړی دي او جهاد د قبله اړه ته امتیاز ورکړي دي. یعنی دا څه کته سوچو کې ډیر اشیاء به داسې پیدا شي چې څلور الٰه پیدا کړی خو یو ورکه ممتاز وي. دا شان درې سيزونه الٰه پیدا کړی دي او په دریو کې بیا یو مخفي کړی وي او هغه لوی خبيث ومغوي. لکه مثلا قلب الٰه پیدا کړ انسان پړانچه کې، روح پیدا کړ، نفس پیدا کړ، او ان النفس لاماره بالسوء دا پکې لوی خبيث، دا پکې لوی خبيث. هر چې شیطان دی نو دا روح دا مسلم دی او دا شیطان چې کوم دی دا کافر دی او دا نفس په درمیان کې منافق خوځيږي. نو نفس اماره بالسوء دی که تزکیه دی ورته وکړه نو بیا دا لوامه شي، بیا ملهمه شي، بیا مطمئنه شي، بیا راضیه شي، بیا مرضیه شي، بیا کامله شي. و نفوس دی کامله نفوس د انبیاء علیهم السلام او د خواص محفوظین دي. خو لکه دا نفس چې کوم دی دا مرض ټول د دې نفس نه جوړ وي. یوازې شیطان په انسان باندې بدعملي نه شوي کولی که معونت او مرګرتیا د نفس د شیطان سره نه وي. همدا وجه ده شیطانان خو د انبیاء علیهم السلام سره شته دی او ګناه پرې نشي کولی. هغې وجه دا ده چې هغوی دا نفس درجې د کمال ته رسولی دی. او چې هر کله نفس هغه منافق نفس مسلم که کنه نو شیطان زور پې اوس نه رسېږي. دا شانته حلال او حرام الٰه پیدا کړل او د دې په درمیان کې څه شیونه نور دي چې هغې ته مشتبهات وایي. دا مشتبهات ورک دي د خلکو نه. الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ډېر خلک یې نه پېژني. دا مشتبه لانجمن او چې سړی په مشتبه کې واقع شي سبا په حرامو کې واقع کېږي. ډایرک کله مسلمان په حرامو کې نه ورځي، ډایرک مسلمان په حرامو کې نه ورځي. اولا دا مسلمان په مشتبه کې واقع شي نو د هغې نه بعد دی ډاډه شي نو په حرامو کې واقع شي. نو فساد په دې مشتبه کې. دا شانته اسلام او کفر او د دې په درمیان کې یو دریم شی دی چې هغې ته نفاق ویلی شي. نو دا اسلام د پاره د کفر نه خطر نشته تر څو چې معونت ورسره د نفاق نه وي. د نفاق خطر چې نه وي نو اسلام ته د کفر نه خطر نه وي. دا شان مسلمان دی او کافر دی او منافق دی. مسلمان ته د کافر نه خطر نشته تر څو چې درمیان کې واسطه د منافق نه وي. لوی مرض په مشتبه کې دی، په نفاق کې دی، په منافق کې دی. او خلق د دینه یعنی ذهنونه نه ورځي دې خبرې ته. څومره مسلمانان چې دي وایي کافرو مونږ باندې داسې وکړل. کافرو کلم پتا داسې نشو کولی چې په دې کې مین کې منافق نه دی. خو هغه منافق په ښکاره تا سره دی کلمه وایي او درمیان کې د کافر دپاره کار کوي. نو دغه منافق د لاسه مسلمان وال کېږي. خلاصه دا لوی خطر مسلمان ته او اسلام ته د منافق او د نفاق د وجې نه دی. د دې معرفت او پېژنګلنه په مسلمان باندې لازمي ده باید چې خامخا دی دا وپېژني چې دا منافق څه نښې لري او څه صفات لري. او صحابه کرام څومره پاکان او نیکان خلک خو هغوی سره خطر د دې خبرې نه و چې مونږ چېرته کافر نه شو. خو دا خطر هغوی کړی دی چې مونږ چېرته منافقانو کې شمار نه شو. نو نفاق داسې یو پټ مرض دی چې په سترګو ښکاري نه. ته به یو سړي باندې ګمان کوې چې دا بوج بزرګي هغوی منافق. دا څه پټ کار دی. ظاهري وجود کې څه علامات یا د هغه په کارکردګۍ کې څه علامات هغه به انشاءالله بیان شي. خو لکه
ټول پټول په یو سړی کې نه جمع کیږي نو سړی حیرانېږي چې دا اوس منافق شکه نشي. نو لوی خطر د نفاق نه دی. صحابه کرامو جړاګانې او خفګانونه په دې باندې کړي چې موږ ته منافقانو کې شمار نشو. ترمذی دویم جلد کې دا حذیفه رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې دا حنظله رضی الله عنه مبارک یو ځل جاړي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی ورته وایي چې کوم شی جړی ناغه ورته جواب کې وایي چې نافق حنظله حنظله منافق شوی دی. ځانو ته یادې وي منافق شوی ځکه جاړم. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ولی وی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دربار کې يم نو د یو شان يم او چې دلته بار تر وزم ما کې لږ فرق راشي نو دا فرق چې راکې راځي نو دا دلیل د دې چې زه منافق یم. نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل دا به منافقت نه وي او که دا منافقت وي نو دا کار خو ما کې مشته. هغه سم خفګان پیدا شي. هغه راغی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزه دا دربار ته رالل ورته وویل چې دا حنظله صاحب جاړي او وایي چې تاسو دربار کې یو شانم بار بل شانم دا ماته منافقت ښکاري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که تاسو زما دربار کې په کوم انداز یې بهر په دې انداز پاتې شوي لصافحتکم الملائکه فی سکککم فرشتي بس تاسو په کوڅو کې ښکارا راشي او تاسو بس ستړي مشي. فرشتي په کوڅو کې تاسو ستړي مشي کی. یعنی مقصد دا دی چې دا خو نفاق نه دی چې ما سه یو شان یو بار لګ بدل شي. خو کله چې یو انداز باندې تاسو پاتې کېدې شوي نو تاسو په فرشتي په سترګو لري تاسو به ستړي مشي کولای هغه به تاسو ستړي مشي کولای. خدای چې نه ګوري دا باطنی کشف سترګې چې دا کمزوري دي نو دی وجه دا ده چې ما څنګه یې بهر راغسي دی. د حدیث شریف نه پته لګي چې صحابه کرامو سره دا خطر دا غم او دایره وا چې زه چرته د منافقانو په صف کې شمار نشم. نو دې زمانه کې او هر زمان کې علماي ک طالبانی ک عوامي هغه سره دا غم پکار دی چې پکار دا زاغه نه چې په منافقانو کې دی غاځان کې ما کې را نشي چې زه چرته د منافقانو په صف کې شمار نشم. کافرانو صف کې شمارېدل دا څه خبره ده. مسلمان کلم کافر کیږي نه او نو مسلمان دا څخکاره د کفر اعلان کوي چې کافر دي شي الله نه انکار وکي رسول الله نه انکار وکي. کفر په دایره کې د مسلمان داخله دل دا ډېر بعیده خبره ده. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې چې زستاسو نه د شرک خطر نه لرم او امت باندې د شرک خطر نه لرم. زما خطر دا دی چې تاسو به د دنیا په مینه کې دن نشئ هلاک نشئ. نو د شرک خطر د کفر خطر نبی رسول الله په امت نه لري او مؤمنان په ځان نه لري. او خطر د نفاق چې کم دی هغه نبی علی السلام په امت کړه دی او هغه مؤمنان هم باید په ځان باندې وکړي. حدیث مبارک رسول به حواله راشي تاسو ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اخوف ما اخاف على امتي من منافق علیم اللسان. او امت چې ډیر یریګم دا منافق نه یریګم چې ډیر کلک مولای. هغه منافق نه چې ډیر کلک مولای او د ژبه فصاحت لري. نو هغه منافق مولا چې د ژبه فصاحت لري نبی اسلام ان اخوف ما اخاف له ډیر زیات چې په امت یریګم چې امت په هلاک کی هغه بدغه مولا منافق چې علیم اللسان دې دنه پیریګم. نو ګورا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوايي چې شرک نه په امت یې نه لرم خو د منافق مولا نه په امت یې لرم. او هغه امتیانم صحابه کرامم فزان د کفر یې نه لري چې د کافر نشم خو د نفاق نه غویم جاړي صحابه کرام چې چرته دې کې شمار نشم. دا څو تمهیدی خبرې مې دې پوره وکړي چې دا منافقت یو پټ مرض دی. عام خلکو دې ته بالکل فکر نه دی چې هلکه دا مسلمان ته تاوان ټول د منافق نه رسېدلی دی او دا نفاق یو مرض دی چې دا کله انسان ته سرایتو کې کفر لا رستو راځي اول نفاق راځي. نو په دې وجه باندې تاسو مې ورته متوجه کړئ چې دا منافقت وپېژنئ دا یو ډېر مردار مرض دی او دا داسې مرض دی چې کوم انسان ته ولګېږي کینسر دی انتها د دې به کفر ته رسېږي. چند علامات دا
خوارج اول پیش کوم. دا دوه جماعتونه دا دوالو مدل گمراه بدعتي فرقې دي. په دوی کې سرکرده چې کومه دا هغه خوارج او دا خوارج په خپل کور کې بیا په 12 فرقو باندې تقسیم شوي. خوارج بیا خپل کور کې په 12 فرقو باندې تقسیم. یو نقه د خوارجو چې عظیمه نقه ده او د هغې زمانې خوارجو کې پرته وه او اوسه پورې چې څومره خوارج دي په هغه ټولو کې دا نقه شته دي. هغه دا ده چې کوم آیتونه نازل فی حق الیهود والنصارى والمشرکین وي دی به یې راواخلي په مسلمانانو به یې چسپان کړي. نو علامه اوله د منافق دا ده چې دی به آیتونه د مشرکانو د کافرانو په مؤمنانو چسپانوي بدون د حمل او د تفسیر د مفسرینو. بخاری شریف دویم جلد 140 صفحه ده. 140 صفحه. بخاری دویم جلد 140 صفحه. دا خبره چې ما وکړه چې د خوارجو کار دا وی او علامه دا وی چې هغې به آیتونه په حق د کافرو کې نازلي په مؤمن چسپانوي، دا زما خپل قول نه و بلکې دا رایه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان الحروریة من الخوارج هم شرار خلق الله لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ان الحروریة یقینا حروریه فرقه د خوارجو. حروریه ورته ځکه وایي چې دا اول په حرورانو مکلي کې اجتماع جوړه کړې وه، یوه غونډه جوړه کړې وه په مشرۍ د عبدالله ابن وهب الراسبي باندې چې دا یو مشر ملا د دی او دویم شیخ الحدیث د دی ابن الکوا نومېده. ابن الکوا او عبدالله ابن وهب الراسبي د دې دواړو په مشرۍ باندې او دریم مولا د دی چې مشر مولا د دی هغه عبدالرحمن ابن ملجم المرادي او داسې په دې کې څه متعدد علما وو. وروسته به حوالجات راشي لیکي چې کانو اقرأهم، هغه زمانه کې اقرأ اصطلاح د علم وه، د علم په ځای به اقرأ استعمالېده. حدیث شریف کې راځي چې احق بالتقدیم اقرأ دی. امام صاحب وایي چې مراد د دې نه علم یعنی علم به اول مخکې کېږي، ځکه هغه زمانه کې اقرأ به نه و مګر علم به. داسې زمانه خو نه لکه دا اوس چې اوچ قارئ علم نه حصه نه لري. اقرأ به هغه وخت کې وو علم، نو ځکه یې اقرأ ویلي دي چې سړی علم هم وي او اقرأ هم وي نو الیق بالتقدیم دی. نو کانو اقرأهم وای دا خوارج چې کوم دا د حضرت علي صاحب په لښکر کې اعلم وټول هغه ډېر مولیان چې نوم دی خط لک لک قاریانو مولیانو او بیا ووتلو حضرت علي صاحب ته شرک نسبت وکړي. نو وای عبدالله ابن عمر صاحب د بخاری په دغه صفحه کې ان الحروریه من الخوارج هم شرار خلق الله، یقینا دا حروریه د خوارجو د خدای تعالی په مخلوق کې بدتر خلق شرار خلق الله دي. ګوره یهودو نم شرار دي، نصرانیانو نم شرار دي، هندوانو نم شرار دي، بت پرستو نم شرار دي، ځکه د دې تاوان مؤمن ته زیات دی. د دې تاوان پلاس کې قرآن کریم نیولې ترجمه شروعي احادیث او حدثنا بدرتوي د دې تاوان مسلم ته زیات دی. ځکه ابن عمر سے وایي هم شرار خلق الله، دا بد مخلوق د الله نه دی، د الله په کائنات مخلوق کې شرار دوی دي او شریم دی ارزي کې اختلاف جوړي. لأنهم ذکر دوی چې کم دی انطلقوا ذی الایات آیاتن نزلت فی الکفار چې پاک د کافر کې نازل وي
جعلوا على المؤمنین ناغف مومنانو جسبانئی. عبداللہ ابن عمر سے بشرار خلق اللہ علت سے بیان کا لأنهم انطلقوا الى آیات نزلت فی الكفار فجعلوها على المؤمنین. دغه مرض پکې دا شان ترمذی شریف دویم جلدا 160 صفحه دویم جلدا 160 صفحه دویم جلدا 160 صفحه پدې کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا مروان یو قاصد راولېګا او هغه قاصد تیدا سے ویلو چې ابن عباس څخه داسې تاسو کا چې څلورمه سفاره کې فرض د اهل کتابو کې یو آیت راغله دی چې یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اهل کتاب داسې قوم دی چې دوی ډیره خوښي هغه خبره چې خلک تعریف پیو کوي دوی وکړي نه وي، یعنی کوم کار چې دوی نه کړي او خلک صفت کوي نو دوی په خوشحاليږي. ابن عباس ته وایا چې دا مرض خو ما کې مشته دی، زه د وخت مشر ما گورنر يم دیوزي او چې خلک زما تعریف کوي چې دا سي عادل دی او دا سي عادل صفت ما کې نه دی په خوشحاليږم. مونږ ډیر مؤمنان دا سي دا مرض مونږ کې شته، نو دا وسنګ شرایت په پرداري کتابو کې راغلي دي او دا مرض مونږ کې دی چې يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. چې کله قاصد لاړو او ابن عباس ابن دا پښتنه وکړه چې مروان دا سی وایي، هغه مبارک وته خندل وای اين انتم من هذه الايه انها نزلت في حق اهل الكتاب. تاسو چرته یو دا آیت چرته دی دا په حق د اهل کتابو کې نازل دی، تاسو نه یادای. ګوره يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا صفات مومن کې مشته دی، خدا آیت په نه چسپانیږي او مروان سره دا شک پیدا شو چې دا مرض ممکن پیدا کیږي. مونږ هم په وحید دغه کې ذکر راځو الترست راځي چې دې لپاره به اخلاصې نشته، نجات نشته، راځي څا آیتونه وعیدات ذکر دي. نو وایي چې مونږ هم په دې کې داخليږو. نو ابن عباس ته ورته ترجمه وکړه چې نه اين انتم من هذه الايه. نه دا غین عام دا ورکو اين انتم من هذه الايه. تاسو چرته یو دا آیت چرته دی، یعنی دا په حق د کتابو کې نازل دی. نو لہذا صحابه کرام دا اهل کتابو د کافرانو ایتونه په مؤمنانو چسپانول بد غني او دا عیب غني. او د ابن عمر سے په فتوا باندې دا د خوارجو کار دی. دا شان تفسیر ابن جریر تبری وم جلد 133 صفحه. تفسیر ابن جریر تبری وم جلد 133 صفحه. دا ابن ابزا یو عالم دی، ومجل 133 صفحه دا پاره کې ابن ابزا دا پنځم جلد دی، پنځم جلد 133 صفحه
دا یو کې دوه جمع شوي د نو خلطیت پرې راغی. جلد اوم دی ولکه مجموعه ده هغه ته چې ګورو نو بیا پنځم راځي. لکه هغه اوم جلد کې تقریبا 13 جلد راځي. بیا داسې په یو جلد کې دوه راغونډ کړي دي. په دې کې دا روایت ذکر کړي عن ابن ابزا قال جاءه رجل من الخوارج. دا خوارج یو سړی راغی او د سره کېناسته یقرأ علیه هذه الآیات آیت ورته ولسته الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بیا کافران چې کم دی هغه پر خپل باندې شریکي بوتان رب سره شریکي بوتان برابرۍ. تاسو ګورئ د زمانه خوارجم همدا آیتونه پرد د مؤمنانو کې چسپانای. نو دا وایي قال له أليس الذين كفروا بربهم يعدلون. آیا نه دی اوس دا کافر چې رب سره برابرۍ بوتان خپل اشاره ورته وکړه. قال بلا ابن ابزا په مطلب پوه نش ویاو چې رب سره بوتان برابرۍ نو بس دا کافر دی. قال وانصرف عنه الرجل. سړی مقصد خو شو کړ. سړی خو خارجي و هغه پوه شه بس حلال روان شوی دا کار مې پیوک. فقال له رجل من القوم. دا قوم یو سړی ورته وویل یا ابن ابزا ان هذا قدر تفسير هذه غير هذا. وې د دې سړی مقصد د دې نه بل څه مقصد وو. هغه اشاره د مؤمنانو ته کوله چې دا رب سره اولیاء برابرۍ نو مشرکان شوي دي. انه رجل من الخوارج. او دا سړی ګورې خارجي دی. فقال ردوه علي. ویره ولې راته بیا. فلما جاءه جرى واستقال هل تدري في من نزلت هذه الآيات. تپتر جایت څه مسله کې نازل شوه. قال لا وینا. قال ان نزلت في الكتاب. دا خدای اهل کتاب مبارک نازل دی. اذهب لا تدعها على غير حدها. درو کېګا دا په غیر موضوع کې مې استعمالو. نازل د اهل کتاب مبارک له په مؤمنه چسپانه. یعنی دا علما دي مفسرین دي صحابه کرام دي. دا د کافر په باره کې نازل آیت دا په مؤمن نه چسپانی دا عیب ګڼي. او دا کار د خوارجو چې هغې به هغه آیتونه چې د کافرانو باره کې نازل دي هغې به په مؤمنانو باندې چسپانول. دا اوله علامه د خوارجو ده. بعض علما په یو غلط فهمۍ کې پراته دي. یو شوبه کوي هغه دا چې اصول د حدیث او اصول د تفسیر دا وایي چې العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب. عبرت عموم د الفاظ او تر خصوص د سبب ته نشته. نو چې لفظ عام دی نو دې زمانه خلکو ته شامل شو. اولا قائل د دې خبرې چې آیت حق د کفارو کې نازل په مومن چسپانه د خوارجو کار دی او د شرار خلق الله دی قائل ابن عمر سے. ثانیا د اهل کتاب آیت په مومن باندې چسپانه ول دا منع دي د قائل ابن عباس سے دی. ثالثا د دې قائل ابن ابزا دی چې مشهور عالم. او د دې خبره قائل څوک دی چې العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب. کله په چیلنج باندې وایم چې مشخصا قائل راو خینو څوک به قائل پیدا نکړي. دا قول نه چا دی. دا د اصولیین دی. اصولیین خو یو دنیا ده. اصولیینو کې دا چا قول دی. دا قائل مشخصا معلوم نه دی. غایتاس یو قول چې هغه قائل لا معلوم نه دی. صحابه کرامو دا قول رد په چرته کېږي. یو دویمه دا ده. دیم موږ منو چې اصولیینو دا ځای په ځای ذکر کړی دی. لہذا د اصولیینو دا اقوال د صحابه کرامو د فتوی خلاف مه ګرځوئ. تطبیق وکړئ. مقصد دا العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب. هغه دا نه دی چې د مشرکانو مبارکیت په مومن چسپان کا. دا هغه مقصد دا دی چې زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې کم آیت په حق د هغه زمانه د مومن کې نازل دی نو هغه پورې خاص نه دی، امت ته عام دی. کم چې د هغه زمانه منافقانو کې نازل دی نو هغه امت ته عام دی. خو د کافر آیت په پنځ باندې د زمانه د نبی اسلام د منافقانو